سلامونه کتونکو اخر هم حکومت د دې خبرې پخلی وکړو چې مونږ قاضي فایزي سا سوجي چیف جسټس اف پاکستان د دوی د نوکرې موده زیاتو یعنی ایکسټنشن ورکو د سره به آرمی چیف ته هم ایکسټنشن ورکول شي ولې ډي جی آی ایس آی جنرال ندیم انجم ته به هم ایکسټنشن ورکول شي عرفان قادر پخوانی اټارنی جنرال دی او د موجوده حکومت د قانوني چارو ډلې برخه هم ده او د سره شریف ډبر ته ډیر نږدې سړی هم دی کوم چې هر وخت د شریف ډبر تعریفونه او ستاینه کوي عرفان قادر د پرایویټ ټي وي چینل په ټاک شو کې د قاضي فایز عیسی د ایکسټنشن پخلی کړی دی او ویلي دي کچره زمانه سوک ته پوس وګړي چې د چیف جسټس د ملازمت په مدت کې د زیاتوالی وشي یا شوی دی یا داسې کول پکار دی نو دوی وایي چې زما جواب به وي چې او بالکل دا وینا و د عرفان قادر د دې خبرې نه دا په ډاګه کېږي چې حکومت چیف جسټس ته توسیع یعنی ایکسټنشن ورکوي ځکه چې د عرفان قادر په میډیا د داسې بیان نه محسوسیږي چې حکومت دې ته تیار دی چې د چیف جسټس د ملازمت په موده کې توسیع وکړي او هغوی ته ایکسټنشن ورکړي ځکه چې عرفان قادر یو عام تن نه دی بلکې د حکومت د قانوني ډلې یو اهم غړی هم دی او د دوی د خبرې په خپل ځای یو وزن هم شته دی دین وړاندې هم د چیف جسټس اف پاکستان د ملازمت په موده کې د زیاتوالي په اړه باندې د پاکستان مسلم لیگ نون سو غړو داسې خبرې کړې دي چې دا غینه دا معلومیږي چې بالکل حکومت د ایکسټنشن په فیور کې دی یا د ایکسټنشن ورکولو په پوزیشن کې دی په دې حواله دوی دا هم ویلي دي چې د لپاره قانون تیاریږي نه بلکې تیار دی او دغه بیل به ډېر زر په اسمبلی کې وړاندې کړی شي او د اسمبلی نه به پاس کړی شي دغه قانون تر مخه به نوی چیف جسټس د ملازمت دورانیت 3 کال شي او د چیف جسټس د ټاکلو اختیار به د وزیر اعظم لاسته راشي کله چې چیف جسټس ټاکل کېدو نو سینیارټي لیست ته به کتل کېدل یعنی څوک به چې په لیست کې وړاندې وو هغوی له به مکور کېده او هغوی به چیف جسټس جوړېدل خو د دې بیل پاسېدو سره به دغه سیز ختم شي او اختیار به د وزیر اعظم لاسته راشي خو پوهان وایي که چېرې دغه بیل د اسمبلی نه پاس شو نو د چیف جسټس اف پاکستان څوکۍ به نور هم د سیاست ښکار شي او لانجې به ترې جوړیږي د دې نه علاوه د دې خبرې هم ګنګوسې روانې دي چې آرمی چیف او ډي جی آی ایس آی ته هم ایکسټنشن ورکولو مضبوط امکان دی د دې وجه دا ګڼل کېږي چې حکومت ډیر زیات په کمزوري پوزیشن کې دی او په دغه حکومت کې د سو پارټو برخه ده او ځان سره دغه پارټي مخ په وړاندې بوتلل دوی نه خفه کول او د دوی خبرې منل یقینا حکومت د پاره ګرانې پریوزي د دې نه علاوه پاکستان مسلم لیگ نون دا هم پته ده چې چیف جسټس اف پاکستان آرمی چیف یا ډي جی آی ایس آی کې یو تن هم بدل شي او نوې تن راشي نو بیا هغې سره مخکې مزل کول یقینا ډیر زیات ګران دي او حکومت د پاره د خطرې وړ ګرځي او په دې کې د حکومت د ختمېدو ير هم پیدا کېږي پاکستان مسلم لیگ نون به دغه کوشش کوي چې دغه 3 وړه مضبوط تنان ځان سره وساتي او دوی خپل حکومت مخ په وړاندې بوزي دا خو به وخت ثابتوي چې دغه حکومت به څومره چلیږي څومره به مخ په وړاندې ځي او څومره حکمراني به کوي د الله په امان